بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو او معززو ورونو، د الله جل جلاله د سپیڅلو نومونو په سلسله کې د لا یزال رب جل ذکره یو سپیڅلی نوم العزیز جل جلاله دی. د الله جل جلاله دغه سپیڅلی نوم العزیز جل جلاله دا شاوخوا په 100 آیاتونو کې یاد سوی دی، لکه په سورة حشر کې چې د نورو سپیڅلو نومونو سره یو ځای لا یزال رب جل جلاله ذکر کړی دی. والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. دغه د الله جل جلاله سپیڅلی نوم د الله جل جلاله د نورو سپیڅلو نومونو سره مشتی راغلی دی. په سورة حشر کې العزیز الحکیم، په سورة انعام کې العزیز العلیم، په سورة ابراهیم کې العزیز الحمید، په سورة دخان کې العزیز الرحیم، په سورة صاد کې العزیز الغفار، په سورة صاد کې بل ځای العزیز الوهاب، په سورة هود کې القوی العزیز، په سورة ملک کې العزیز الغفور، په سورة آل عمران کې عزیز ذو انتقام، او په سورة قمر کې عزیز مقتدر، او داسې نور ځایونه. په احادیثو کې هم د الله جل جلاله دغه سپیڅلی نوم راغلی دی. یو روایت کې راځي چې دغه روایت نسائی طبرانی نقل کړی دی، او روایت کوونکې عایشه بیبي رضی الله عنها ده. دا مبارکه فرمایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دعاګانو څخه یوه دعا دا وه چې د مبارک به کول: لا اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار. دا دعا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم کول، او دغه سپیڅلی او مبارک نوم معناوی هم بیلابیلی محققینو علماو کړي دي. یوه معنا یې دا کړې ده چې العزیز هو الغالب. عزیز څه معنا؟ غالب، برلاسی، لکه چې لا یزال رب جل ذکره فرمای وان جندنا لهم الغالبون، یقینا زموږ لشکرې به برلاسی وي. او همدا ډول دغه عزیز بله معنا هم علماو کړې ده چې العزیز معنا العزیز هو القوی، ځواکمن، قدرتمن. د قوت په معنا هم راځي، لکه په سورة یاسین کې چې الله جل جلاله فرمای اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث. کله چې موږ هغه قوم ته 2 استازي ولیږل، هغو خلکو د دغه 2 استازو تکذیب وکړي، نسبت د درواغو یې ورته وکړي، بیا مو تقویت په یو 3م استازي سره ورکړي. او همدا ډول د عزیز بله معنا چې علماو کړې ده، هغه معنا العزیز هو الشریف، د شریف په معنا باندې هم، لکه په سورة النمل کې چې الله جل جلاله د سلیمان علیه السلام واقعه را نقلی چې بلقیس باچا ته یې خط ولیږي چې تسلیم سه یا جنگ در سره کوم. بلقیس باچا د خپل قوم سره مشوره وکړل، نو بیا د دې رایه دا وه چې جنګ ونه کړي. دا یې وویل قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها
وجعلوا اعزة اهلها اذله. دا د دې وینا ده. په هر صورت او بله معنا ادا کړې ده چې عزیز و هغه چاته ویل کیږي چې هر څوک په هر شي کې ورته محتاج وي. په هر صورت دا د الله جل جلاله سپېڅلی نوم دی. د هر نامه ګټې ډېرې وي. هر نوم د الله جل جلاله ډېر خاصیات لري او بزرګانو یې ډېر خاصیتونه ثابت کړي وي. خو د دغه سپېڅلي او مبارک نوم یو خاصیت بزرګانو دا ثابت کړی دی که څوک هر سهار تر لمانځه وروسته 41 وارې وایي، الله جل جلاله به یې هیڅ کله محتاجه نه کي او تر خوارۍ وروسته به الله جل جلاله عزت والا جوړ کي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.